دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده. یوه چرګه پاته وه، یوه چرګه پاته نورمال غواوې زخمیانې وې. د ځنه نښې نښانې اوس دلته ښکارېږي پراته دي، دغه دا باندې به خلک تړل دلته وې. مو بوجان نسلو والله چې خروج ضروري اصیل دي. دغه کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و. خنجرې والې وه، په پنچه یې ویشتلې وه. دوی که بمبار پرې کړی وي که شی ترګټ شوي د موږ ته پاته ونه لګېده. جنګ یې دوی نه شو کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړو. درېیم کال هغه مارشل و، اختر ته راغلی و کور ته. نو مور پلور خو هغه خو یې دیږي که نه. وایي چې احمدشاه به وروغوړي، ما ورته وویل چې ویلې څه خبره ده. خلکو دومره ویره وترې نعوذ بالله چې دومره په دا دنیا کې د هېڅ چا نه ډارېده لکه د کمپین نه چې ډارېده. مور مو پرته وه، یو وړیکه ورکه ورسره وړکه شپږ منټه ژوندی و. یعنې دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه، ته وایې چې اوس د زړه غوړي چې په دغه ځای کې دي ووله. دا چې د شهیدون وشول، په د شهیدونو سې 10,14 چوس شو، په دغه سې دا شهید شو. دا د خوست ولایت د موسی ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده. KPF ځانګړی ځواک خاورې سره خاوره، ځواک مې د خاورې سره خاوره شه ځواک KPF جګه نه. مخکې مې د تیاري دي چې آپه نوره چاته نشته څوک بخلی کېږي نه چې قسم یې ولاکه کلمه ورته وایم، ځکه دا مسلمانې دنیا نه تېرېږي، پرېږده چې کافرې دنیا نه تېر شي. وړه هېڅ نه پرېښودی چې هر څوک یې ویشتل ده. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم. د چي ډکې وي، پیرکي پاخه و، دا هر څه دغسې ثبوت وي. نو شپږ کسان وو، داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره، راکټ، پیکا، زړکۍ، دا شیان ورسره وو، داسې شیان هم ورسره. زیاتره یې په چاپو کې په شهادت رسېدلي. داسې شوي دي چاپه یې وهلی دی، کور نه یې راباسلی دی، د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی. آن صفحه سیاه از تاریخ ننگین گذشته که هنوز بسیاری آن را ندیدند. افغانستان در 2 دهه گذشته شاهد جنگ‌های خونین بوده است، اما در میان این جنگ‌ها بیشترین آسیب همواره متوجه مردم عادی بوده است. مردمی که نه هرگز دست به اسلحه برده بودند، نه رهسپار سنگر شده بودند و نه حتی برای دفاع از خود سلاح در اختیار گرفته بودند. امروز ما آن روایت‌های پنهان را بازگو می‌کنیم. روایت‌هایی که جبر زمان برای محو کردن آن اساساً تلاش‌های ناکامی انجام داد. این مستند داستان‌های ناگفته ظلم‌های عساکر KPF در خوست و پکتیا بر مردم را روایت می‌کند.
با آنکه در جریان جنگ ها به طور گسترده گفته می شد طالبان از مردم عادی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند، اما یکی از باشندگان این منطقه صحنه ای را قصه می کند که در آن نیروهای کمپاین از مردم ملکی به حیث سپر استفاده می کردند. روایت های مردم تلخ است و از زندگی حکایت می کند که حتی تصور زنده ماندن در آن برای انسان دشوار بود. سمیع الله می گوید قطعات کمپاین آنان را به زور در پیشاپیش خود حرکت می دادند تا از کمین طالبان در امان بمانند و همزمان تهدیدشان می کردند که اگر به عقب برگردند با یک مرمی از دنیا خلاصشان خواهند کرد. در اینجا همه اصول جنگ نقض شده بود و جنایات جنگی با عنوان راز پیروزی تلقی می شد. سمیع الله از مشاهدات عینی خود می گوید اینکه آن قطعات حتی مردم را در بیلرها می انداختند و سپس از ارتفاعات به دره‌های عمیق رها می کردند. جنگ دوی نشو کړ، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړ. ظلم خلک ډارول، خلکو دومره ویره وتره نوز بل چې دومره په دنیا کې د هیڅ چانه نه ډرېدل، لکه د کمپاین نه ډرېدل. والدې دوی له وزنې لامل دغه و چې دوی ظلم کړ، ظلم وکړ. خلکو نه تیګ ډوا شکنجه کوي وایي دوی به دغه په بلرونو کې ډای کوي. بلار ته بیوی چې وسار به صدر اپ کا بس ډای وکړ. کوړه بیړای کو چې په کوم ځکه بلار ته کې شولاته بدای کې تا کې اش. د ظلمونه دوی کړته په خپل سرګو میل دي. آنان از منطقه اسپیره به ساحه سندی آورده شده بودند و اکنون نیز در همین محل با ما ایستادند. میگوید شب هنگام نیروهای کمپاین به سوی ولسوالی موساخیل در حرکت بود و ما را برای محافظت در پیشاپیش خود قرار داده بودند. در منطقه سندی طالبان کمین گرفتند، اما افراد این قطعه دهانه سلاح‌هایشان را به سوی مردم عادی برگرداندند، به گونه‌ای که پس از یک جنگ سخت در میدان فقط اجساد مردم ملکی برایشان باقی ماند. نه موږ ور پرې خو دوی په سټر وته کمپاین په موتی وخړه دوی په سټر لوړ مونږ پرې خو مونږ سره مړی پوت شول، زخمیان پوت شول، مونږ پوت شو، مونږ شپه دل په دغه کې وکړه. دغه عام ملکیان شهیدان سوي د تای سره پاتې ول، دا مونږ سره پاتې وو، مونږ سره هیڅ څوک نه ونره. هي قطه چې د نور د کله عوام مخ ته نشور وتلای ولا چې جنگ و جنگ صحنه و څوک وتلای نشو. دغه چې د مونږ په کام نه پرو په دومره غرو مو خجویل دي، په دومره کړنګو مده جنازه خجول دي چې اوس په تاسو د یوراس کیلور نشه. یاد پسر شهیدش هنوز هم پیش چشمهایش زنده است. میگوید هنوز نمیپذیرد که پسرش شهید شده باشد، اما هنگامی که بر سر قبرش می ایستد تردیدش به یقین بدل می شود. محمد سلام درباره شهادت پسرش می گوید نیروهای KPF مردم عادی را به سوی مناطق طالبان می بردند و زمانی که درگیری آغاز می شد نخست همین مردم را هدف قرار می دادند. به همین سبب جان پسر او نیز گرفته شد. آقا سرنه مستابه پشته پرسیوی بیزاقا جاسورو وستشتیانا سرکلای روون که میکروولی وی سپورت روون شو ایزاقا جای دا پیر سرنه دازونا پکلا آقا سر که موی زای شهید شو دا میکروولی وی زبار ساندای بیلی خوار دای مستخیل ولسوالی نه رکوز دای دا غا که درای ور که میگ ولګه د دوا شهیدون شو یو زخمی شو دا نور څه څه خېلو ولې خو څه بل ځای ما چې ولسوالۍ ته کمپاین ورورسل شغیر وایسته ولسوالۍ وایسته روانه دي وایسته دا یو ځای مستعد په شهر کې شهید شو دا ورکی ول غرض خلاص کړو دا وطن ورور دا کواب سره ونه شو کوړه جنگ و دا جز و میگوید خودش نیز تجربه حرکت در پیشاپیش قطار عساکر کمپاین را داشته است، اما خداوند او را زنده نگه داشت. بخش بزرگی از زندگیش در جنگ ها سپری شده است. در ریشش بجای موهای سیاه موهای سفید بیشتر است.
اما در سالهای پایان عمرش دعای گسترش و دوام امنیتی که حاصل شده است از زبانش نمی افتد. مو بوجران نسل ولا هیچ چی خروج ضروری بیاسیل دی نه پښتنه به کول نه پښتنه نه در وخت چې میسره کړای دی د ټول خلکو سره دا ټول دنیا سره دا نه چې میسره مسخل ولسوالي ټول دنیا سره کړای دی مسخلو اوس حاجي صاحب څنګه د وضعیت اوس دلته والله امن دی واګم ته داس جز نشته او کا ویګو کته امن دی واګونم سره د شپې زوره ونیو کایروا ته ونیو در اینجا جنگ ها مردم را چنان فرسوده و آسیب دیده ساخته که لبخندی که از لبهایشان رفته هنوز به گونه کامل باز نگشته است. با این هم امنیت به دست آمده را غنیمت می شمارند و امیدوارند که دولت به آنان توجه کند و سرپناه‌های ویرانشان دوباره آباد گردد. اکنون از اینجا بوی بارود از میان رفته است، اما خانه‌های ویران شده هنوز هم روایتگر داستان‌های جنگ سنگینند. ما هنوز در منطقه سندی حضور داریم، جایی که شاهد کمین‌های سخت علیه قطعات کمپاین بوده است. این همان نقطه‌ای است که قطعات کمپاین یک بار در آن شکست خوردند. شکستی که نه به سبب برتری قوای نظامی بلکه به دلیل آشنایی با جغرافیا و اراده جنگی به وقوع پیوست. قاری عمر رهبر آن گروه 6 نفره بود که در همین منطقه پس از جنگ سخت بر قطعات کمپاین پیروز شد. میگوید در مقایسه با آنان هم سلاح کمتر داشتند و هم افراد اندک، اما باور داشتند که آنها نمیتوانند بر ایشان غلبه حاصل کنند. در اینجا به قطعات کمپاین ضربتیان نیز گفته می شود. قاری عمر میگوید اساکر آمریکایی از نیروهای KPF به عنوان سپر استفاده می کردند و KPF نیز به نوبه خود از مردم عادی به مثابه سپر بهره می گرفتند. قاری کمپاین اخیری نقطه هم دلته ولسی ماتې وخوړل، تر دې وخته پورې ځان سره ملکیان سپر کړي. تاسو دلته ماته ورکړله څو نفره ولې له کوم تخنیک نه مو استفاده کوله؟ ولا مونږ خو شپږ کسان وو، دلته مکمین ورته ونیو، یو ملګری پوز ځای نو چې شهید شوی دی عمر خالد په نامه، نو شپږ کسان وو. داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره، راکټ پیکا زړکۍ دا شیان راسره وو، شیان ورسره کلاشینکوف شي دا شیان. نو اول قدم کې به ضربتیان وو، موټر به مخته دي ضربتیان ورته کنه، هغه شاته بیا خارجیانو امریکایان، هغه شاته بیا دوی وو ضربتیان بس وو، هر وخت دوی ورته مخته وو. دوی بیا کمپاین دی امریکایان دوی نه استفاده کوله، ضربتیان هم بیا د عام خلکو نه استفاده کوله. مقصد عام خلک ملاره کې مخته کړل، 30 کسه دوی نه داسې 10 متره 90 متره مخته روانو. مقصد د دې ځان د حفاظت لپاره د وخت راوړل چې کوم مینونه وي کوم کمین وي، مقصد اول به دی ور برابرېږي. بدلته خو مجاهدین مسلمانان او مجاهدین یو خو د عوام خلکو سره کار نه و، نو کوشش به مجاهدین وکړي چې عام خلک ور سره و، دی باندې ټک نه کوړه ځان د زونه مینه پکنه به کمین په نو د اوس چې دلته مات شو، مقصد د ضربتیان مخته دوه خطونه نور و کمر بدونه، هلته دی عوام خلک مخته کړي و ځان ته، هلته مجاهدین مقصد کار په نه لره، دوی باندې یا ټکانو کې یا کمین په وهي یا ماین ته پټا ورکی، مقصد دا مجاهدین کور ورسره نه لره. دې په خاطر چې عوام ته کوم ضربه ورسېږي، عوام زیرمن نشي. منطقه سندی روایت‌های ناگفته فراوان از جنگ دارد، اما زمان اندک و کار بسیار است. از همین رو لازم دانستیم که بجای تمرکز بر این منطقه دیگر روایت‌های تلخ ولسوالی موساخیل را بازگو کنیم. در اینجا سفر خالی از خطر نیست و رفت آمد در فصل برف حتی هراس مرگ را نیز با خود به همراه دارد. این راه دشوار، تنگ و خامه به سوی منطقه گبرمنگل موساخیل می رود. این منطقه دور افتاده است، از همین سبب نیروهای دولتی بجای مسیر زمینی از راه هوا به آنجا رفت آمد می کردند. عملیاتی که خطر آن کمتر اما هزینه‌اش بیشتر بود. در آنجا صدای مردم تنها در کوه‌ها انعکاس می‌یافت و هیچ یک از ستم‌هایی که بر آنان روا می‌شد به دیگران نمی‌رسید.
این کوههای سر به فلک کشیده هرچند پوشیده از برفهای سفید و درختان سبز به نظر می رسند، اما در سینه خود داستانهای جنگی را نیز حفظ کردند که زیان آن تنها و تنها بر مردم عادی تحمیل شد. در قریه باباتی خانه‌های وجود دارد که از دیوارهای ویرانه آن هنوز داستان تلخ وحشتی که بر آن گذشته پاک نشده است. این خانه در نتیجه عملیات مشترک قطعه کمپاین و نیروهای آمریکایی ویران شده و هر دیوار باقی مانده آن گذشته ای را حکایت می کند که سالهاست گرد و غبار هنوز از چهرهش سدوده نشده است. مونږ دې سیمې ته شاوخوا 15 ساعته په موټر کې مزل کړی دی. دا د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ د ګبر منګل د باباتي سیمه ده، چیرې چې دغه کور د امریکایانو او د کمپاین ځواکونو لخوا په بشپړ ډول نړول شوی دی. اوس مهال د دې کور یوازې یو دیوال پر ځای پاتې شوی دی. دا کور پخوا د هغه سپین کور په شان باندې ښکلی او منظم و، مګر نن د ښکلا کوم څرک نه لیدل کیږي. ضربت خان باشنده منطقه گبرمنگل باباتی است، کسی که در یک چاپه قطعه کمپاین 2 برادر و پسر کاکایش را از دست داده است. میگوید این قطعه شبهنگام از راه هوا آمد و هنگامی که طیاره های چرخکی بر زمین نشستند دروازه های خانه های مردم را یکی یکی شکستند و ماموریتشان را تنها با کشتار مردم عادی به پایان رساندند. دا چې هر کله هلیکاپټر راغلی هلته پټۍ کېناستې، هغه نه وروسته پیاده دوی راغلل. دلته چې راغلل د خوا ته راغلل، زموږ یو 2 ورونه یو مترز وي، دا د شپې د ویرې نه ووتل د غره لوري ته. غره لوري ته چې لاړل، دلته چپه دې ځای ته راورسېده. دې ځای ته چې راورسېده داسې کې ټکان شروع شو، جنګ شروع شو. چې جنګ نه بعد زموږ 2 ورونه چې یو د حاجي حجت خان په نوم یو مولوي حمید الله په نوم، هغه 2 په شهادت ورسېدل. یو مترزی و چې د صبرخیل په نوم، هغه هم زخمی شو چې ډېر شدید زخمی و. هغه نه وروسته هغه داسې کې دوی که بمبار پې کړی وي، کشتۍ ترګټ شوي موږ ته پاته ونه لګېده. موږ چې هر کله د کړکۍ خوا ته راغلو، موږ ته یې ضربې چولې. موږ ته دا امکان نه و چې راوتلي وای، ځکه چې هر ځای مسره و، ټول کلی چار چپېره د دښمن د امریکایانو د کمپاین د وحشي ځواکونو له لورې بند پاتې و. هیڅ چا دا نسو کولی چې ځي ته راوتلی وای، د زخمیانو د شهیدانو د احوال یې اخیستی وای. گرچه در اینجا اشک ریختن مردم بر تخته های جنازه تصویر واقعی آن روزها بود، امروز خنده کودکان بر لبهایشان چهره حقیقی طبیعت را نشان می دهد. تصویر واقعی ماموریت حقیقی آن نیرویی که به نام امنیت، حفاظت از مردم و آبادانی وطن آمده بود. یک ساختمان ویران، ساختمانی که گویی بر دیوارهایش یک پیام تاریخی نوشته شده است: فرزندان بی‌پروا و بی‌وفای وطن. دا د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده.
روایت های تلخ قطعه کمپاین تنها به موسیخیل محدود نمی شود، بلکه پس از یک بررسی بسیار دقیق در ولسوالی های صبری و یعقوبی به دشواری می توان خانه ای را یافت که این قطعه بر آن چاپه نزده باشد. این ولسوالی ها به دلیل جنگ های سنگین شاهد چاپه ها و بمبارهای گسترده بود که در 2 دهه گذشته برای طالبان از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. در اینجا نیز روایت های زندگی مردم دردناک است، اما این داستان ها هنوز هم از دیدها پنهان مانده‌اند. رفت و آمد به این ولسوالی به قیمت جان تمام می شد و مردم دروازه ورودی آن را پل صراط نامیده بودند. عبور از این دروازه از شکنجه های سخت تا مرگ هزینه داشت، هزینه ای که تا حد زیاد مردم جرأت پرداخت آن را نداشتند. در اینجا سبکترین مجازات چنین بود که در سرمای زمستان و گرمای سوزان تابستان تو را بر زمین می خواباندند و سنگهای سنگین بر بدنت می گذاشتند. با این هم همین مجازات نیز مخصوص کسانی بود که بیگناهیشان ثابت می شد. دا ته چې موږ ورغلو دلته به کمپاین والا ویلوړ وو د ټول ولس ته به په داسې تېرېدل داسې مشکل وو لکه څه رقم چې اعلی پوک یې چې په پولیسي روت نه تاګ مشکل دا داسې به موږ ته مشکل وو ام کوم وحشت دهشت چې دی به مسلمانانو یې ولس را کړو هغه هېڅ برداشت وړ نه و، خو بیا یې موږ ولس مجبور وو تاګ ارتاګ نه ژوند نه زندګۍ نه دې نه کېدانه کوم ځای کې به چې پېښه شوې وه دی به سزو ای پېښې والا ته خې رسیدګي نه شوه کړه، خو هر چا ته یې سزا ورکوله، حتی تیږې یې اپړولې. د دغې د چیک پاینټ په اړه راته ووایه که نه، کله چې په تېر حکومت مهال دلته کمپاین ځواکونه دلته چیک پاینټ اچولي وو، خلکو سره به څه ډول له تاسو سره برخورد کوو؟ والا دلته خو چې موږ په روغللو بس چې پیښه به بل ځای کې شوې وه که نه، لکه دغه ځینې به چې روغلو موږ بس دلته به ډېر تکلیف خلکو ته ورکولو، تیږې به پړولې، موټر لاندې به وبوسل که نه، ډېر ظلم یې ورسره کولو. یو وارد موږ خپله داسې وو چې ورور مې سعودي نه روغلو، بیا یې پله په شپه کې چې په روغلم بیا شاید موږ ورور لږ ویښته و داسې سهار یې و که نه سعودي نه مو سفر روغلم، ښه بیا دغسې کې مو ته ووایي دا چې کوزې کولیټو ته مو هم شو ورته وایو چې تا هغه بیخي انسان یې نه که نه، لکه مو سفر روغلو د ډېر بل رقم چلان دی ورسره وکړو. شو یعنې دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه ته وایو چې اوس دې زړه غوړي چې په دغه ځای کې دې ووله. دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده. موږ همدې ولسوالۍ ته پر لاره یو. د تیر حکومت پر مهال د دې سیمې هیڅ یو کور د کمپاین ځواکونو لخوا د شپنیو چاپو څخه خوندي نه و. دلته هر یو کور او هر یو کس د کمپاین ځواکونو څخه د ژوند ترخې خاطرې لري. موږ ورځو چې د دوی تیر او اوسنی ژوند انځور کړو. این سفر ما از همان نقطه مرتفع این ولسوالی آغاز می شود، نقطه‌ای که از آن 3 ولسوالی خوست کنترل می شد. این منطقه کوکرک نام دارد و آنقدر بلند است که موترهای عادی توان بالا رفتن به آن را ندارند.
ظالمانو په منطقو کې مونږ څنګه څه تکلیف خورای برکات وکړو. اکنون در اینجا نیروهای پلیس مستقرند که رهبری آنان را یوسف طلحه بر عهده دارد. او میگوید از این نقطه ولسوالی های صبری، بک و علیشیر به سادگی کنترل میشد. به همین دلیل نیروهای KPF این موقعیت را به گونه جدی مستحکم ساخته بودند. در این کندک 350 عسکر زندگی میکردند، اما اینجا تنها محل بود و باش نبود، بلکه به مرکز شکنجه های خودسرانه مردم بدل شده بود. مرکزی که روایت های آن تا امروز ناگفته مانده است. حسنزای صاحب کو کارخ کنده خدا سده چې دا په خوست کې په ټول خوست مرکز کې لوړه نقطه ده. دغه کمپاین دلته چې کوم کې پوسیدو دغه د فرانیوله او چې مهم ځای دی دغه او دغه د زوړه میدان د دفاع لپاره دی نیول او لور د لور ډېر فستیلری دریم سو نفر بدلته وسیدل. د کندک نه کوم جنې اداره کول د وکړه دغه کندک نه بده صوبري ټول صوبري څخه بده کنټرول ولا خو بدلته ټول نه وسیدل. دغه ځنه چې روان شاه خجره کمپاین پرې خواته دی خواته دی پسته پرته دی په غرونو باندې تر هغه خجره کمپاین پر دی د څخه ټول کله بند کړی و. نو دغه ځنه بده صوبري با کلی شیر دغه څخه کنټرول ولا. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime. پس از ماه‌های پایانی سال 2001 زمانی که حضور نظامی به رهبری امریکا در افغانستان آغاز شد، روند ایجاد قطاعات ویژه محلی توسط سازمان استخبارات مرکزی امریکا نیز شروع گردید. در همین چارچوب CIA در ولایت خوست ساختار موسوم به کمپاین یا نیروی محافظتی خوست را بنیانگذاری کرد که هدف آن به گونه مشخص اجرای مأموریت‌های استخباراتی و عملیاتی در مناطق مرزی ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا بود. این نیرو از افراد محلی تشکیل شده بود، اما تأمین مالی، آموزش و راهنمودهای استراتژیکی آن به صورت مستقیم توسط نهادهای استخباراتی آمریکا انجام می‌شد. این قطعه از ساختارهای سنتی نیروهای امنیتی افغانستان جدا بود و در میدان عملیات ماهیت نسبتاً مستقری داشت. به گفته سازمان استخبارات مرکزی آمریکا، اعضای کمپاین در مأموریت‌های حساس مانند عملیات‌های ضد تروریسم، چاپه‌های شبانه، بازداشت‌ها و تعقیب‌های هدفمند به کار گرفته می‌شدند و در بسیار موارد به جای نهادهای رسمی افغان به صورت مستقیم از حلقات استخباراتی خارجی دستور دریافت می‌کردند. همین ویژگی باعث شده بود که این نیرو خارج از مکانیزم‌های معمول حسابدهی باقی بماند و فعالیت‌های آن غالباً پنهان و غیر شفاف باشد. در کابل، ننگرهار و کندهار نیز واحدهای ویژه مشابه تحت نام‌های 01 02 و 03 فعال بودند که آنان نیز بخشی از همین ساختارهای استخباراتی به شمار می رفتند و ارتباط مستقیم با CIA داشتند. تفاوت اصلی میان این قطعات تنها در نام و جغرافیا بود، اما از لحاظ ساختار، مأموریت و زنجیره فرماندهی همگی زیر چتر یک استراتژی واحد استخباراتی فعالیت می‌کردند. When we traveled up to a post on the Afghan side of the frontier, we discovered it was guarded by a militia called the Coast Protection Force, or KPF. Intelligence sources have told us that they are funded, trained, and run by the CIA. Yeah? The KPF guy doesn't like camera. What? At the checkpoint, we were stopped from filming them. Yeah, they are different. They are belong to a special force, so they don't like. این زندان ها مربوط به قطعه شاهین کمپاین بود که در آن مردم را تحت شکنجه قرار می دادند. کوم خلک راوستل ساتل به حسنزای صاحب دا اتاق ته اوس کو مقصد 15 کال تیر شول. دا زنه شاهین چې بیا نه نشنه موږ لري کړی دا اتاق چې دلته به خلک د پورته کول دغه صوبرې نه خوني خوارنه د خوای باک نه دا خلک به راوړل دلته په ډیر وخت سره شهیدان کول دغه ته شاهین ټیم دلته په دغه اتاقو کې وسیدو د اندازه نه نشنه دلته ښکاریږي پراتی دي دا باندې به خلک تړل دلته به
ډېر په ظلمونو په وحشت سره شهیدان کول. ډېرې نښې دلته پرتې دي، د لرګیو دغه نښې پرتې دي. تاسې خپله وینئ سیمونه به یې په دې باندې به دغه وحشتونه کول. باشندگان منطقه حتی برای یک لحظه هم به زنده ماندن خود اطمینان نداشتند. برخی از آنان حتی در زمان حیاتشان زمین قبر خود را مشخص کرده بودند. کسی که در یک روز بر سر تابوت‌های 2 فرزندش ایستاد، اما نه شکایتی از او را کسی شنید و نه هم فریادی. میگوید نیروهای KPF پسرانش را به این دلیل شهید کردند که بر آنان اتهام همکاری با طالبان بستند. خود او نیز دوبار همراه با آمریکایی‌ها در صحراباغ زندانی شده بود. به همین سبب در زمان حیاتش برای خود قبر تعیین کرده بود، زیرا در چاپه های قطعی کمپاین نه به کودکان رحم می شد و نه به سالمندان. و دا قبر زون ته پر یخوي چې زه شهادت رسیږم د کافرو د ضربتیانو د امریکایانو هغه کې ځان به شهید بللی او دا قبر به ځون ته پر یخوي دا به یو ځای دی او بل یخ خپله سر ته بل ځای دی شهید دا بل به ورور دی. مو ځون شهادت کې چولی و خو هغه الله نه وه خوښه چې په شهادت ونرسیدم. دا به ځان ته کندلی و. درد مولوی مندوزی تنها زخمای آشکار جسمش نیست، بلکه ایستادن در یک روز بر تابوت‌های 2 پسر جورایی کمرش را شکسته است. میگوید در درونش فریادهای نهفته مانده که اغلب در تنهایی آزارش میدهد و گاهی نیز در برابر مردم به آواز بلند گریه میکند. 2 پسرش به دست نیروهای KPF شهید شدند و اکنون از هر دو 4 نواسه دختر و پسر برایش باقی مانده است، کودکانی که در چشمانشان چهره های پسرانش را می‌بیند. کله کله پلار خو چې د بچیانې زاړي به څنګه قراروي څه غواړي څه وایي؟ شاید چې څوک رید کړي هغه مو زړه غمجان شي، چې څوک رید نه کړي ښه بیا ښه هم دومره توفیق الله ورکوي. او وړکي د غاړې وړ جلکۍ د غاړې خور زو هغه وي. جلکۍ وړه دی صاحب؟ 2 جلکۍ دي 2 وړکي دي. یا ماشاءالله. نو مور پلور خو هغه خو یې دیږي که نه یا نوره الله دې فضل وکړي. بس دا غټ څه تېر شوي نو. ظاهر شاخان نیز از باشندگان منطقه لیوانخیل ولسوالی صبری است. میگوید ظلم‌هایی را که بر آنان صورت گرفته است نمیتواند بیان کند و هرگاه سخن از قطعه کمپاین به میان می آید در ذهنش 3 پسر شهید، 3 برادرزاده شهید و 2 دختر بیوه مجسم می شوند. او 2 دخترش را به همان برادرزاده های خود داده بود که اکنون زیر خاک آرامیدند. خانه ظاهرشاه نیز ویران شد. هم پسرانش را از دست داد و هم برادرزاده هایش را و اکنون حتی توان نگاه کردن به چشمان دختران بیوه‌اش را ندارد. اما دردناکتر از همه این بود که قلب برادرش در پی شنیدن خبر مرگ پسرانش از تپش افتاد و اکنون او زندگی ناتوان و بیکسی را سپری میکند. دومره ظلمونه په موږ کړي دي، دومره ظلمونه په موږ کړي دي، دومره چې ظلمونه چې دا شهیدان مو خپل 3 زمان شهیدان شهیدي 3 مې وریارونه دي و په دې دا شهیدان شوي دي. دا ظلمونه به موږ دا د امریکایانو د ضربتیانو د لوسه دا تاوانونه دا زحمتونه موږ ته رسیدلي دي. اوس موږ کور چې واسه کور کې واده دا ورسیانو د پوته ټول براته دي. دا مو ورورو دا چې شهیدان وشول په د شهیدانو سه دا زرا 14 شو په دغه سه دا شهید شو. این داستان تنها روایت ظاهرشاه نیست، بلکه هر دومین یا سومین خانواده بر چنین بساط اندوه و غم نشانده شده است.
محمد نور باشنده قریه زنبر است. داستان او سخت و دردناک است، اما در میان همه این رنج ها سخنان زاهدالله پسرش که بر سر مادر شهیدش گفته بود از همه جانسوزتر است. این ویدیو مربوط به زمان است که نیروهای KPF بر خانه آنان هاوان فیر کردند و مادرش را هنگام زایمان همراه با کودکی که هنوز به دنیا نیامده بود به شهادت رساندند. موږ مور شهید کو وانو ترولو دا وړي کوم شوم یا شهید کو دا ځواني کې موږ مور یا شهید کو نور قرآن والا اوله کې دا اتر نور می اوله کې دا اتر خزم یا کو دا ځواني کې نه د حکومت تبا کې نه دی بشي په نو شړیا نه ده ته په نو شړس موږ مور شهید کو لا ته په کو نه حالت کولی نه دا یا هم ته ټول یو د زپدا زینو سمي بلکې ولار سره خراب شو مونږ ګوندیانو کې کوه شو داسې کې یو غو هم سیا پرته وه مونږ بلور چروته دیستا کورکی سودانو اترا حزم زخمی و اترا ما زخمی و اترا لورال لور و د مونږ نورو ګوندیانو کرا هون ته چینا تم هونه کې سودانو مور مو پرتاوا یو وړي کوټ کا سره ورکه شپګو ملټه جمدایا ورکه داري نوم سي اوس سپیو دلته به مون په ګوندیون ما دي تر زمان ما دي یو زړه هزوار روغلا ایمون مرنه وشه ور کالاري کړو به نور کلی ول روغلا وشه بیا ته مون تر زمان دی او کړم مون مرجن زاویړه هغه مو ته یو دی مسپین 2 بجې وې ډیر سا حالات وو محمد رحمان توان سخن گفتن ندارد، نه به کسی آسیب رسانده و نه تا امروز توان بیان آنچه بر او گذشته را یافته است. این هم بهای جنگ را پرداخته است. 3 گلوله بر بدنش اصابت کرده و هنوز هم هرگاه خاطرات گذشته برایش یادآوری می شود اشکها به اختیار از چشمانش جاری می گردد. او قادر به گپ زدن نیست، اما با اشاره میفهماند که قطعه کمپاین حتی به کودکان نیز رحم نکرده است. خلکو سره د مهتا رابط خول خطاو سره جوړه کنه وله ماشومان به مثلا دا خطر خوش مداریدو کمپین والا خلک بوجو چې کله رغللو وای چې وام خلک بیا ویسلو هغه ټلیفون چې کوم د خلیف خلک واه خلک بیا ویسلو مونږ به ټول پوهه راکیو وای چې د دې رواج نه به مونږ پوهه راکیو ماشومان به هر څه کې وشتالو وړا هیڅ نه پرې خالي چې هر څه کې وشتالو. عادل معلم لیسه مرکزی صبری است. خانواده‌اش تنها با تعلیم و تربیت سر و کار داشتند و تمام روز به فرزندان این سرزمین تعلیم می‌دادند که چگونه تاریکی را مغلوب سازند. آنان در برابر تاریکی شمع‌های روشنایی می‌افروختند، اما امروز شمع‌ها بر مزارهایشان افروخته می‌شود. پشت سر عادل پرچم‌ها بر مزار کسان در باد می‌رقصند که روزگار آرزوی افغانستان امن را در دل داشتند. اکنون که امنیت آمده است آنان دیگر نیستند و برای بازماندگانشان تنها خاطره ها بجا مانده است. دا 15 نفر کوم قبرونه چې تاسو په مخ کې بریخي دا غي مود مګون ولادي شهیدون دي ټول په یوازې شهیدون شوی دي په داسې حالات کې شهیدون شوی دي چې کله د یوې کوټې ته سرجام شول سرجام کړلو او کوټه چې کوم غایب سي برکی کړلای برسره ډورونه حمله په وشون دا غریبون ټول مانځ کیړل بیا غزنه د
دی چې کومو د کمپین والا بیا د صوبرۍ مرکز ته مکتب به ضرورت اروړي وو، خو په ډېر بېرحمانه رقم سره اروړي وو، بېرحمانه طریقې سره یې چولي وو. بیا موږ د قوم سپین ږیرو نه بعضې سپین ږیري ورغلو، هغه مو په څه طریقه د موټو په ذریعه د هغه په ذریعه کټو په ذریعه خپل زوی ته نقل کړل. دا په داسې حالات کې شهیدون شوي دي. قریه زنبر خاطره های اندک شیرین و بسیار تلخ در خود دارد، اما ما برای شنیدن روایت های تازه راهی لکری شدیم. اینجا از وضعیت خانواده گلدین با خبر شدیم. از خانواده او 6 تن به شهادت رسیدند، 4 تن در حمله بی‌سرنشین و 2 تن دیگر در برابر دیدگانشان تیرباران شدند. گلدین میگوید پیش چشمان یک پسرش 2 پسر دیگر و 1 برادرزاده‌اش ایستاده بودند، اما از ترس قطعه کمپاین حتی آه از دهان بیرون نکرد، زیرا جان آنان نیز در نظر این نیروها ارزش بیش از مصرف 1 مرمی نداشت. مونږ کورنۍ نه 15 شهیدان دي، 3 مو زمن دي، 3 مې وريرونه دي. د اول ځوامې چې شهید شولو دا داسې وخت کې شهید شو چې کوم ولا خلکو ته ویلوړو چې داسې نشولې چې دای مو یا زوا ده یا مې وريره ده. همو 2 ورونه یو وريره ته ویلوړو، خو داسې نشولې چې دای مونږ څوک شتایا. گلدین میگوید حملات کمپاین را آمریکایی ها رهبری میکردند و این قطعه تنها به کشتار مردم خوشحال میشدند. میگوید با گوشهای خود شنیده است که یکی از اساکر کمپاین به دیگری میگفت امروز دستهایش به این دلیل خارش میکند که کسی را نکشته است. محترم ایده چپه اصول خداو چې امریکایان به مشرون وو، هغه به خلی امر پکړو. ایمونګ د افغاني حکومت وګړي چې کومو دا به ایده تا هغه شغته ویلوړو حفاظت پورا مختباده وتتل ټول غیده بس دې ته خوشالیدل کمپین ولا چې کله کله به د خپل مانس کې و بل توی چې لسونه می ته خوريږي نن می څوک ویژلې نه دي. کمپین ولا په خپل مانس کې دا خبره کړه چې نن می لسونه ته خوريږي څوک می ویژلې نه دي. په دغه وغه قتلولو نه بده دومره فخر کړ. فاروق آرزوی تحصیلات عالی داشت و امید می برد روزی بتواند مصدر خدمت برای مردم قرار گیرد، اما یک لحظه دردناک مسیر زندگیش را تغییر داد. 4 عضو خانواده‌اش در یک رویداد به شهادت رسیدند و زمانی که قطعه کمپاین بار دیگر بر خانه‌هایشان چاپ زد، لوله تفنگ را بر سر او گذاشتند تا قرض زندگیش را کوتاه سازد. گرچه او را نکشتند، اما همین حادثه روان او را به شدت آشفته ساخت، به گونه‌ای که نه توان ادامه تحصیل برایش باقی ماند، نه فرصت کار و زندگی. نو هغه شپه چې موږ نکله چې په وچوله هغه د شهیدانو دریم ورځ وه، کله چې دروازه په بم ورځوله کور ته دننه وشوله، موږ کوټې ته چې کله راغلل د کوټو ته یې دارو ته یې لګتې ویر کړې. ما خو د چپې نه مخکې کله مې چې درس یالو او نه مې توقع وه او هیله مې وه چې کله زه چې فارغ شم پوهنتون ته لوړ شم، هغې نه وروسته به زه ډاکټرۍ ته کوشش کوم چې د وطن او ولس خلکو ته خدمت وکړم. او کله چې دغه چپه راغلی، چپې سره مخ شولو، کله چې د ما رسونه شاته وتړل او دلته مو کینولي وو چې په ما یې د ټوپک ګزار وکړلو، او زما دا ځای کې اوس هغه چوپ شته د وینې دلته معلوم ده. د هغې وینه کړې وه داسې د لوس نه راتو وه لکه زنځیر چې د لوس نه راتو کې د 2 لاسونه. ما ته معلومات نه وو، او کله چې موږ ویلو زړه میدان کې هلته د سهار المنځو ټیم شو، المنځو ته چې به ولو، کله چې زما لاسونه د شاته را بر خلاص کړل، مخته چې ولچخ کړل، ما ته د لوسو پاتې ولګېده چې ته لوسونه وینې شوي. ذهن او مشکلات لرم ځکه چې اوس غورېږم، باد لرنې لوګي، شوره باد لرنې لوګي، او ډېرې نسته او ډېرې خبرې مجلسونه چا سره خوند نه روکوي. در اینجا ظلم‌های قطعه کمپاین همواره بی جواب نمی‌ماند، بلکه طالبان نیز کمین‌های را اجرا می‌کردند. این قماندان حضرت الله بدرالدین نام دارد، کسی که با قطعه کمپاین در منطقه پرتغونده ولسوالی صبری درگیر شده بود. این درگیری در شب عید رخ داد، شبی که در آن 9 تن از یارانش به شهادت رسیدند و 18 نفر از نیروهای کمپاین را کشته بودند. این جنگ در فاصله حدود 30 متر میان دو طرف انجام شده بود.
بدرودین میگوید به این دلیل بر چاپه کمپاین کمین گرفتند تا در شب خجسته عید به مردم آسیب نرسانند. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم نو د دغه طرف نه راووتلم د دغه طرف نه کله دوه ملګري نور سره و زه مخکې وم دی شوته و چې کله یې دست ته ورسېدم په دغه دیوال چې مو ټوپر وکړو دغه ځای ته نو څرې مې چې داسې مخ اړولو یکدم د هغه ځای نه پیرونه شروع شول چې هغه ځای نه پیرونه شروع شول موږ په دغه ځای پروتونه وکړل نصیب الله منصف چې و هغه په هغه ځای پروت وکړو بل مرګلی چې شهید شو په هغه ځای و هغه ځای و نو ایمیګ د اختر شپې د جنگ ځای چې و دغه و نو چې کله دغه دی کې مو پروت وکړو مو په دی غاږ وکړو چې تاسې بیدور شئ چې چپه مو وتکو چې د کیل ته زیان ونه رسیږي داسې عوام یا څوک نور څوک شهیدون نه کړي نو موږ تاسې که شهیدون شو پرونه کړي خو چې کیل ته زیان ونه رسیږي نو په دا ځینې بس مو یکدم دی نه ضربې وکړې چې کله مو ضربې په وکړې دی دغه چنډلي سره مقابلې طرف ته د دغه طرف ته یو هغه اخري سر ته غچې پرته ده که نه کلینه نو په دغه ځای کې دا ټول د ضربتي او د امریکایانو نه ډک یکدم ضربې شروع کړې یعنې په دغه ځای کې دومره ضربې وې چې مو د خپله سینا په مرمیو کې دا که نه په درونو کې چې مطلب څومره رڼو د دی څومره ضربې وکړې شدیدې ضربې که نه نو اوس به څو یغه ځای ته چې مطلب ادی چې کوم ځای کې دی لګېدل دي یغه ځای ته به څو له دغه چې نه تا ضربه پرې وکړه په هغوی باندې چې هغوی هغلته ولګېږي چې یا ولته ولګېږي هغه ځای کې مې ضربه په وکړه نو دغه دی چې و په دغه ځای نه و دا ځای نه و او بله دا چې دغه چنډلي سره او تقریبا اولې کلینه چې پرته ده یا سره بیا چې موږ کله پیرونه په وکړه ګیس ته چې موږ معلومات وکړه په دغه ځای کې یعنی دغه ځای د یغه ځای د جومات څخه کوم مجاهدین چې و چې مطلب هغه ځای کې جنګ سره کړی و نو تقریبا چې موږ حساب وکړو 13 کسه په دا کې مردار شوي وو 13 کسه در گذشته زندگی در اینجا در دهان مرگ جریان داشت و هیچ کس امید به فردا نداشت. این همان صف است که نیروهای KPF مردم عادی را به قصد آنکه ماین‌های کارگزاری شده در مسیر آنان منفجر شود در پیش خود حرکت می‌دادند تا خودشان به گونه امن به هدف برسند. اما تصویر امروزی این منطقه به گونه چشمگیر تغییر کرده است. این همان دشتی است که روزگار راه مرگ به شمار می رفت، اما امروز مردم بدون هیچ هراسی برای گذران زندگی روزمره در آن رفت و آمد می کنند. امروز مادران دیگر نگران بیرون رفتن فرزندانشان نیستند، زیرا نه بالای سرشان تیارات بی سرنشین پرواز می کند و نه بر زمین تانک های قطعه کمپاین حضور دارد. در اینجا مردم نفس امنیت می کشند و داستانهای تلخ گذشته را به حافظه های خود سپردند. اما این روایت های پنهان شده نیازمند آن است که به آغوش تاریخ سپرده شوند. از همین رو ما نیز هر گوشه و کنار این سرزمین را گام به گام پیمودیم. ولسوالی نادر شاکوت خوست نیز بر سینه خود زخم های عمیق جنگ های گذشته را دارد. داستان های مردم اینجا نیز شنیدن می طلبد و زندگی هنوز هم با دشواری فراوان جریان دارد. 4 سال می شود که جنگ در این ولسوالی پایان یافته و مردم نفس امنیت می کشند. اما تصویر رنج های 2 دهه گذشته هنوز بروشنی بر چهره زندگیشان دیده می شود. این گونه دکان های نسبتاً پیشرفته این ولسوالی به شمار می روند و تمام زندگی باشندگان آن بر مالداری استوار است. در قریه ژیرخله از منطقه شنبوات همین ولسوالی رازو خان از سالها بر این سو زندگی می کند. زندگی او زمان تلخ شد که چند سال پیش قطعه کمپاین بر خانه اش شاپه زد. 2 برادر و 1 برادر زنش را در برابر چشمانش به شهادت رساندند.
اما دلشان به این هم آرام نگرفت و پس از آن خانه‌اش و یک موتر بزرگ را که وسیله تأمین نفقه خانوادهشان بود به آتش کشیدند. کمپاین و امریکایان ورسره وي. زه خپله د چپک ضد لا ته وم چې زمونږ لاسونه وتړل. زه خپله زړه میدون ته ورسره وم. ښه ډېر امریکایان ورسره وو. د کمپاین والا چې وي دغه میږ حکومت ورسره وو. امریکایان ښه ډېر ورسره وي. څوک مخکې ولا په چاپه کې چې تاسو کور ته ننوتل اول د کمپاین ننوتل که امریکایان؟ خو میږ خپله د وی دروغه خبره څه معنا نه لري. میږ ته چې خپله کور ته ننوتو یو امریکایي ورسره ولاړ وو. دوه میږ عسکر وي چې په ما نه ورسره اتفاق ونه دواړه درځي دوه چې جګ نه ومه کارت نه اتفاق نه ونه دوه میږ داخلي عسکر ورسره وي یو امریکایي ورسره ونه چې بیا رو بوسلې په کالا کې به زه درم چې د شل د ش څلوخت نه به امریکایون ډیر وي دومره به هغه د می خلک خړ ډیر وي په کالا کې زوینه کو د دایمنډ په سارن در دل وچیر چې خنای کالا کې دومره یو غوباله جوړ کړه او چې کله میږ خبرې دي مولینا د زنانه دایر وبسله د پارټي کې د مولینه د لپری شوي د لپری شوي دوه ویرینار شهیدون کړه یو میوندیاره چکیونه په دا وطن کې وشتلی و په دا وطن کې چکیونه والی وای زنانه را شهید کړه امخته کوټه کا چته وبخو یو کوټه سی ویری چې ویغه بل تقریبا هغه سړانګه شو میټار به د بیا ورکو میټاری وسی ادم سترش میکته فکر کې یو شاینه دی پری خالد غوړ جمنه اسنه میک فکر کې یو شاینه شو پته کرنی در حالات زن رازوخان نیز داستان همان شب را بازگو می کند که برادران شوهر و زن ایورش در برابر چشمان او شهید شدند. می گوید برادران شوهرش با گلوله به شهادت رسیدند اما زن ایورش را در چندین نقطه با خنجر زدند. او به سختی قرض زندگیش را پرداخت کرد در حالی که اساکیر ایستاده در میان فریادهای دردناک او نیز مصروف خنده های خود بودند. دا عسکر راغلی ملویانو په زما دا کوټې ته وړه کوټې ته روانه تل یو دوه بلوګرینا شهیدون کړو یو به ښځه زنانه شهیده کړه یو موټر شه وسي یو کوټه وسوه نه دا مولین نه دا بلوی وغوښه بیا لر کې میږي سار کړي ټکي ځي کنه ولې پټوي کړه دوی تر فکر کو خدای چې کړي وینره چې به هر یو چاري وکړه په خنجري والی وا په پنځای وشتلی وا سړ په دغه سړ سټميري کې والی وا په د زړنی والی وا د مخ کې دا مخنی والی وا د داوزینې ډرا والی وا په داوزینې حدیثه و تنها برادر بزرگترش فرزندان همان زنی اند که مادرشان به دست قطعه کمپاین با خنجر به شهادت رسید. حدیثه میگوید مرگ مادرش را به یاد ندارد اما هرگاه داستان آن شب را میشنود حتی خواب شبانه از چشمانش میگریزد. میافزاید در روز کمتر به مادرش فکر میکند اما شب زمانی که به بستر میرود همزمان با یاد مادر پیکر خنجر خورده و سوراخ او در برابر چشمانش مجسم میشود و خواب را از او میرباید. چاپاره پیادی کې څنګه راغله عسكر تاسو ته څه ویلې؟ معلومه به نه دی دیگه نه یادېږي مور په دې درته په یاده داسې ته به یې ګرځولې تاسو سره به مستي کوله هغې کې هغه درته یادېږي؟ ما دغه د کوي دیگه ما نه یادېږي څنګه دې یادېږي مور به تاته څه ویله کله کوم وخت اوس قبر خواته ورځې؟ یا زړه کې دې راتاویږي چې کاشکې اوس وایي لیدلې مې وایي یا ظلمی که بر این خانواده روا داشته شد از سوی احمد شاه خبرنگار BBC بررسی و افشا گردید. گزارشی که در میان مردم نفرت از این قطرها بیشتر ساخت اما احمد شاه نیز به همین دلیل زنده گذاشته نشد. ما نزد خانواده احمد شاه نیز رفته ایم. پدرش میگوید پس از نشر گزارش احمد شاه درباره خانواده آسیب دیده خود احمد شاه از سوی قطعه کمپاین هدف قرار گرفت اما اقدام برای از میان برداشتنش زمانی صورت گرفت که احمد شاه در منطقه زنیخیل نادرشاکوت دیگر و وحشت‌های قطعه کمپاین را نیز افشا کرد. میگوید خوشحال است که پسرش در راه حق جان خود را فدا کرد
اما اندوهگین از اینکه نه صدای او شنیده شد و نه فریاد خانواده‌ای که احمد شاه به خاطرشان قربانی شد. وته چې ویلې څه خبره ده وی چې دا قومندان چې د جوړه میدان قومندان دې مو ته و چې دا احمد شاه چې د په موږ سره راپورونه نشر کوي راپورونه په موږ نشر کوي دا موږ د پر لوی خطر جوړ شو ده د په واخ کې په کې وا چپ چولي وا په د ببرک تونه کې پنځه ورونه دوه ورونه شهیدون شوی حکوم کورنی چپ چولي وا بیا هغه راپور خبر کړو بیا یو راپور په دغه کې خبر کړو په ځینې خېلو کې کورنی چپ چولي کور کې ډېر نفر شهیدون شوی وو دا راپور چې خبر کړو و شباسو د ټارګټ کړو دای واشه خو بس چې تلا خوخه مونږ ته غدو کنه قبول ده ځکه چې علاج څه خوخوي په پیډي واشه مونږ ته قبول ځکه دوی چې اعلی په دا کې به مونږ خیر کوي کنه سره په خپل خیر نه پیږي په پیډي دا خپل کړي صاحب دای دی ډېر پابند و دي دین څخه پابند و دي اسلام دی خور دی وطن څخه پابند و دا 15 وخت د جماعت کړو او شپه ورځ کې بوکنه بس ټول ورځ به ذکر کړو او پیډي ټول ورځ به ذکر کړو د غاټي تسبیح وي سره ذکر به کړو او دا رقم ته دینداري شپې تهجد المنځونه بیا په داس ونه کې وخت ته خپل پاتل کې کنه په داس ونه کې په پیډي نو دا ډېر هغه کنه یو ترحم ډېر لرلو رحم لرلو خلق سره کومکونه ډېر کړل. در اینجا تنها مردم عادی قربانی نشدند بلکه استادان و شاگردان مدارس و مکاتب نیز امان نماندند. در منطقه اسپینکان نادرشاکوت در پی چاپه قطعه کمپاین بر یک مدرسه 15 شاگرد و یک استاد یک به یک هدف مرمی قرار گرفتند. مونږ د خوست ولایت نادرشاکوت ولسوالۍ هغې سیمې ته پر لاره یو چیرته چې د کمپاین عسکرو 15 تنه د مدرسې حافظان له خپل استاد سره یوځای پر شهادت رسولي وو. شاگردان این مدرسه اکنون به رخصتی زمستانی رفتند. باشندگان منطقه میگویند نیروهای کمپاین 15 تن از شاگردان این مدرسه را به شهادت رساندند. شاگردانی که بسیاری از آنان هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند. مونږ د سپین کان هغه مدرسې ته راورسېدلو چیرته چې د کمپاین عسکرو لخوا د دې مدرسې حافظان یا هغه کسان چې دلته دیني او اسلامي زده کړې کولې په یو ورځ باندې دوی چاپه پې ووهله او 15 نفر په شهادت ورسول. د همدې قصې جزئیات او نورې خبرې له عیسی صاحب تاسو څخه پوښتنه چې په غش په باندې چاپه ووهله دلته چا درس ویلې او د دوی عمرونه څومره ول څو نفر شهیدان عمرونه انداري څو څوک واړوي یا هغه میراباسي هغه د استاد و د مدرسې استاد عمیقی کل علفخان ملایی هر استاد و دا هغه سباک وتایو میراباس یا میراباس بار کل که شهید که ای دوتینا اشپب کر که الموستو اشپب کرتالون کرتا ای کر که شهید که لبونی دلتا شهیدون کرا. این مردم چنان بی‌دفاع بودند که حتی اجازه شکایت نیز به آنان داده نمی‌شد. میگوید قطعه کمپاین به آنان گفته بود که هیچ کس حق ندارد برای شکایت به ولایت برود و هر کاری که انجام دادند به گفته خودشان صرفاً اهداف خود را نشانه گرفتند. مدرسه کې د خلک شهیدان سول د خو بیا راټول کړل شهیدان په هغه وخت کې حکومت ته شکایت وک ورغلی ورم نغلی چې د خو بې ګناه قاریانو شکایت نه نکړه چې میږي ورتلانی شي دورتي شکایت مې چاته کړاوه ان تاسو مرکز ته نه سیتلای دو خلکو د سپینګیرو ځوانانو احترام نه کو بس په چهره هم نه کوسی ورغلی نه می باندیزو می نه ورتلی درودی ډوره دل خاطر سے تاسو مونه نیسی بندیان کې د خب چې تاسو کې قاعده ani mi به اونسی نه ورتلی تصویر امروزی نادرشاکوت به گونه چشمگیر تغییر کرده است. اکنون
در اینجا امیدهای فردای روشن تربیت می شود و گروه گروه کودکان با دستهای خویش برای تعیین سرنوشتشان به تعلیم مشغولند. امروز در اینجا بجای تفنگ قلم سخن می گوید و در چشمان هر کودک امید افغانستان آباد از دور می درخشد. هرچند که اینها بر خاکهای خشک نشستند، اما باور دارند که روز نتیجه این تلاش ها را خواهند دید. معلمشان می گوید جنگ هر گونه امید را از مردم گرفته بود، اما چند سال می شود که بار دیگر امید به زندگی در میان مردم زنده شده و فرزندانشان را به مکتب می فرستند. می افزاید در گذشته حتی نمی توانستند در فضای باز از کودکان خردسال امتحان بگیرند. استاد محترم، د دغه د امتحان د صحن په اړه راته ووایه چې پخوا دغسې تاسې په ازاده فضا کې امتحان اخیستلی شو که م نه سو اخیستلی؟ پخوا دلته څنګه وضعیت و کمپاین به څه ویل او اوس څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن تقریبا یو 4-5 کاله مخکې دلته چې کله جمهوریت و په دغه ازاده فضا کې موږ نشو کړی چې د زده کوونکو نه انتخاب وکړو، ځکه چې دلته به د کمپاین ځواکونه تلل او دلته ډېره ناامني وه. هغې په اساس نه موږ هېڅکله نشول کړی چې دا زده کوونکي بیا ساحې ته وباسو، دې څخه زده کوو دغه ارزیابي وکړو، ارزونه یې وکړو او داسې امتحان ته نه وخلو، ځکه چې موږ په دې نه ډارېدو چې خدای مه کړي موږ زده کوونکو ته هغه ځاني تلفات ونه رسېږي. او بعضې وختونه خو داسې هم کېدل چې زده کوونکي بیخي موږ د مختم نه رخصت کړل او ځکه مې رخصت کول چې په هغه وخت کې دلته چپې وې او جګړې وې. دغه جګړې په اساس نه موږ نشو کړی چې دغه خپل زده کړې مخ ته منظم وبیزو. والی خوست مولوی عبدالله مختار میگوید در دوران جنگ به مدت 2 سال به عنوان مسئول نظامی این ولایت ایفای وظیفه کرده و در زمان مسئولیتش تلاش کرده است تا تمامی گروه ها را در برابر قطعه کمپاین بیشتر منسجم سازد. وی می‌افزاید این نیروها به هیچ ارزش پایبند نبودند و تمامی اصول جنگ را زیر پا میگذاشتند. دلته چې څوک پختلی دی یا څوک ګدلی دی لکه دا ما څنګه بیان کړ، په همدغه کیفیت باندې دا خلک له دوی نه تعریف لري. دا خلک کونړي خلک او وحشي خلک، کوم مظالم چې دلته دوی په خوست کې کړي دي هغه امریکایانو هم نه دي کړي، کوم ظلمونه چې دلته دوی کړي دي هغه نورو ځواکونو نه دي کړي. دوی همداسې روزل سوي هم وو چې په دغه ټولو ځواکونو عملیاتي ځواکونو نه دا یو چڼ شوی ځواک و. امریکایانو په خپلو تجاربو کې دوی تجربه کړې وو چې دا داسې خلک دي چې موږ سره کوم قومانده ورته کوو هغه سرته رسوي او د دغه موږ د قوماندې تر سیوري لاندې بیا که موږ هر څه تر واړو هغه کوي. دوی نه عقیده درلوده، نه یې کومه عنعنه درلوده، نه یې کوم فکر درلوده، فقط د پیسو لپاره جنګېدله او امریکایان و CIA هغه څه ورته ویل هغه یې سرته رسول. این قطعه که ماموریت کشتار نظامیان را بر عهده داشت هرگز آرام ننشست و چاپه بر خانه های مردم به کار روزانه آن تبدیل شده. به اساس یافته های میثاق این قطعه پس از ایجاد خود تنها در خوست 7080 بار بر خانه های مردم چاپه زده بود که بر کشتار مردم حتی کودکان و زنان را نیز شکنجه کردند. ما در این باره از ریاست امور شهدا و معلولین نیز سوال کردیم. بر بنیاد معلومات این ریاست نیروهای کمپاین در خوست 721 تن از شهروندان را که از هیچ طرف حمایت نکرده بودند به قتل رساندند. همچنان در 450 چاپه به گونه مرموز مردم را به شهادت رساندند و در همین شمار چاپه ها خانه های مردم را ویران و وسایط آنان را نیز به آتش کشیدند. د تیر شل کلن انقلاب په موده کې چې 2 لسیزې کېږي په خوست ولایت کې د کمپاین وحشي ځواکونو تقریبا 221 ملکی وګړي په شهادت باندې رسولي دي. زیاتره په چاپو کې په شهادت رسیدلي دي. شوي دي چاپې وهلې د کور نه راباسلی دی، د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی دی په ډېر وحشانه ډول باندې چې دوی تعذیبونه بیلګې ټول د خوست ټولو خلکو ته معلومې دي. تقریبا د شهداو کورنۍ خو مختلفې دي. هغه شهدا چې نظامی برخه ده یا هغه مقتولین چې د تیرې ادارې دي یا هغه متوفاګان چې خپل ژوند په حادثو کې د لاسه ورکړی دی په خپل مرګ وفات دي. د هغو نه علاوه هغه شهدا چې د کمپاین ځواکونو د وحشت له امله په شهادت رسیدلي دي تقریبا 1,240,000 روپۍ موږ په دغه 4 کارونو کې دوی سره مساعدت کړی دی. الحمدلله د شکر او د
هم ځای د چې هر کال موږ د دې کورنۍ نه د نږدې نه لیدنه کوو، بررسي کوو، تصفیه یې کوو. داسې شوي ډېر دي چې بعضې یتیمان د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، موږ یې نږدې نه پوښتنه کوو. د کور بعض داسې یتیمان دي چې هغه د ترونو سره په ستونزه کې وي یا د نورو خلکو سره په ستونزه کې وي. موږ یې هر کال د دوی تازه حال اخلو و د هغې موافق اجرات ورته کوو. با آنکه ما تلاش کردیم کمپ مرکزی قطعه کمپاین را از نزدیک ببینیم، اما پس از کوشش های پی در پی باز هم اجازه ورود به این کمپ به ما داده نشد. این صحنه از زبان زور و تهدید تا تسلیم شدن در ظاهر خنده آور به نظر می رسد، اما پیام عمیقی در خود دارد و آن اینکه زور و قدرت تکیه کرده بر بازوی بیگانه هرگز جایگزین توان بازوان خویش نمی شود. این فرد قماندان سردار نام دارد، کسی که در اینجا با زبان تهدید به مردم عادی میگفت بر آنان حکومت میکند، راه را بر آنان میبندد و هر کاری از دستشان برمیآید انجام میدهد. اما زمانی که معادله قدرت تغییر میکند به کسان دست تسلیمی بالا میکنند که هرگز آنان را به عنوان نیروی رقیب خویش تصور نمیکردند. KPF ځانګړی ځواک خور سره خاوره ځواک مې له خاورې سره خاوره شو ځواک KPF ځکه KPF څه KPF ولایا ہے څه KPF ولایا ہے हाँ मुबारक करी से पट्टी दी रुआ है सच्ची सौरिया कि पिए वाला वाह भाई वाला सलाम दिन बात सुनता जल्दी जे इस पे مخکې مې دې ته یې دي چې آپ امیر ساته نه ستاسو څوک بخلی کېږي نه چې قسم یې ولاکه کلمه ورته وایم ځکه دا یې مسلمانې دنیا نه تېرېږي پرېږده چې کافرې دنیا نه تېر شي نه دې والا دې بدۍ په قصه کې وم و چې څه زور درکې وي لوستې تر هغه ایساره پر خلاصه ایسار سړي پر دې لوست خلاصې زه دې مړ کوم ولم دې بندي کوم دې لیار دې بندوم حکومت دې کوم چې څه کړای شي دې وکړه ډېر په خجالت او رس کې روان دي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نیروهای KPF تنها در خوست زمین را بر مردم به تنور آتش بدل نکرده بودند، بلکه در پکتیا نیز آرامش شبهای مردم را ربوده بودند. در ولسوالی ظلمت ولایت پکتیا نیز این قطعه مردم عادی را هدف قرار داد و حتی مسئولان را نیز در شمار اهداف خود گنجانده بود. مونږ د خوست سربیره د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ هغو سیمو ته هم ځو چیرته چې کمپاین او امریکایي ځواکونو د خلکو پر کورونو باندې چاپې وهلي بمبارونه یې کړي دي. این افراد در یک شب به زیر خاک سپرده شدند و یک خانواده سالم به یک قبرستان بدل شد. همه اعضای این خانواده در حمله قطعه کمپاین به شهادت رسیدند. به نام خانواده حاجی نظر با نام هدیره حاجی نظر شناخته شد. در میان این 13 تن 11 نفر زن بودند. تنها یک نفر از این خانواده زنده ماند. او نیز در خارج زندگی میکرد. اما هنگامی که بر سر مزار همه اعضای خانواده‌اش ایستاد نمیدانست این اندوه بزرگ و سنگین را با چه کسی در میان بگذارد. نه کسی صدایش را میشنید و نه این فاجعه آنقدر برای حکومت اهمیت داشت. حاجی سرور موی سفید همسایه حاجی نظر شهید است. او داستان همان روز قیامتگونه را برای ما بازگو میکند. روزی که در خانه همسایه‌اش تنها یک مرغ زنده مانده بود. میگوید چنان وحشتی رخ داده بود که حتی گاوهایشان نیز هدف گلوله قرار گرفته بودند. مردم منطقه از شدت ترس درمانده و عاجز مانده بودند و نمیدانستند با اجساد شهیدان یک خانواده کامل چگونه برخورد کنند.
کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و، یو 2-3 لمسیان و، دا 14 کسه و، ټول شهیدان شو. په دغه غونډۍ کې پراته وو. ګیج بګه راویښ شو چې راووتو، په دغه سري راووتو، داسې ځېلې شنې بلاوې کتار تر دغه کلا راتاوې چې تیارې هغه تیارو هغه منځ ویست. څوک خو د دې کور مسافر نه و، د ټول 14 کسه وو. یو زوی یې په هغه کې و، په سعودي کې و، محمد اسحاق نومېده. دا په دغه سعودي کې و. هغه یوه چرګه پاته وه، یوه چرګه پاته، نورمال غواوې زخمیانې وې، چانه راړولې. داسې حال و، د معشر ورځ وه. داسې بمونه یې وغورځول چې د موږ کلا د خاورو ډکه شوه. تر دغه میهمانخانه او تر دغه کور یې ټول داسې پړي تاو کړه. پړي تاو کړي وو. یو انفجار یې ورکړ، یو انفجار یې ورکړ چې په چلګرو په کرزیج کې اورېدلی و. این کسان روزگار در همین خانه با هم میخندیدند و شادی میکردند، اما اکنون بیخبر از هر اندوه دنیوی در زیر انبارهای خاک آرامیدند. دا په همدې کور کې هغه جوړ شوې هدیره ده چې کمپاین ځواکونو او امریکایانو په یوه شپه د دې کورنۍ 14 غړي شهیدان کړل. 10 تنه غړي پر همدې هدیره کې دفن شوي دي او پاتې 3 تنه نورې خپلو خپلوانو خپلو پلارنیو هدیرو ته انتقال کړل. ولی خان نیز 11 عضو خانواده‌اش را در یک بمباران از دست داده است. میگوید نیروهای KPF خانواده‌اش را در حال بمباران کردند که همگی مصروف نوشیدن چای صبح بودند. در یک روز پدر 2 برادر جوان، 2 خواهر نوجوان، 4 برادرزاده و 1 زن برادر خود را از دست داد. خانه‌اش به ویرانه خالی بدل شد و تا امروز نیز میل ساختن دوباره آن را پیدا نکرده است. ولی خان می‌افزاید حتی پس از گذشت چند سال هرگاه در کنار این ویرانه فروپاشیده می ایستد، تصویر خواهران نوجوان، برادر جوان و برادرزاده های خردسال بیدرنگ پیش چشمانش جان می گیرد. او امروز همراه ما به اینجا آمده است، وگرنه به سبب گذشته تلخش به آسانی نمی تواند دوباره پا به این مکان دلخراش بگذارد. خپل کلا ترال کلا کې راتاوسو خالی اول وردوه بمبار کړو یو دغه ځای وېست او یو هغه ځای خالی بدوی باندې کوټه دغه یو کوټه ور چاق کړي چوکړي ول د لاند پیور لیدلې په خزو پیالې د چی ډکی وی پرکی په خو د هر څه د ثبوت نسبیر ترالو د یو شیم نه معلومیدل. څو نفر ول په کوټه کې څه بمبار سره؟ یو میپلارو، 2 میورونه و کې زنی، 2 پیغلې خوندې وي کې، 4 میورونه و کې، و مرندار و کې، یو پلارو کې، داس 11 نفر خاص ما خپل کور و کې. ټول شهیدان شوي؟ ټول شهیدان. سیبیر ترالو چې غږ موږ پلانکای هېڅ غږ نه کوي، هم نه کوو. چې ګور څو خلک کلیوال رالو هغوی سیور دا ووتلو. موږ ورته چې موږ د دوی ترمنځ 10 منټه وخت نه ده، دا لار مرغان خو نه اوس واولوتلو. څه سو چې یو ساعت کې وخت ووت څرګور کلیوال ښه سر راډیو چې ختلو اراده یې وکړه. نو په دوی باندې ډېره غټه خاوره پرته وه. دا کلا دور ډېر غټ دور ده، ورته ګوره دا ټول په دوی رالوېدلی و. هغه دور پرې رالوېدلی، د کوټې دور پرې ورلېدلی، د لیز پرې ورلېدلی، د لاند پرې ورلېدلی. دکتر قدرت الله که بر سر قبرهای پسرش، 2 برادرزاده‌اش و 1 خواهرزاده‌اش آمده است میگوید نیروهای KPF در کنار 4 عضو خانواده خودش 15 تن دیگر را نیز به شهادت رساندند و بدون هیچ نوع جوابگویی محل را ترک کردند. او می افزاید نه کسی صدایشان را شنید و نه کسی در این باره سؤال کرد. پسرش محصل صنف 3 پوهنځی تعلیم و تربیه بود که برای رخصتی عید به خانه آمده بود، اما دیگر هرگز کوله پشتی پوهنتون را بر شانه نگذاشت. ما د زوی خبر خو انصارالله خبر دغه ده. کوم یو؟ د انصارالله خبر ده دغه و د تعلیم تربیه د پوهنځي د ګردیز د 3 کال هغه ماشل و. اختر ته راغلی و کور ته. د چې خو بس شهادت و سودا دا مې انعام هغه تعلیم و دیني سبق یې ویلې. یا د و به د 14 کالو وراره مې و د جوړفت لوی و. دا څو کالو؟ دا به 14 کالو و. 14 دا په همدې شپه کې ورسره دا په دغه شپه کې ورسره شهید شو. او دا چې و
شهید شفیع الله استاد و د کیمیا د څانګې استاد و په ریاست کلالګو کې استاد شفیع الله معلم و هغه هم په همدې شپه کې شهید دا شو هم د انعام الله ورور ده د حاجي الفت الله زوی ده زما وراره ده او دغسې د دایم خوريې د حیات الله د مامور و د پوهنځي تعلیم تربیې څخه خلاص شوی و مامور و په هغه کې وزارت معارف کې دا هم د ترور پوښتنې ته راغلی و په هغه شپه د ترور پوښتنې ته راغلی و چې دیم کې اغوستل شوی. این تنها داستان همین چند خانواده نبود، بلکه صدای ده ها هزار انسانی بود که بدون هیچ نوع دلیل بهای سنگین جنگ را پرداختند. از موسی خیل خوست تا صبری و نادر شاکوت، هر وجب این سرزمین گواه جنگ است که هرگز جنگ مردم آن نبود. در اینجا کودکان با صدای بمباران بزرگ شدند، مادران زیر سایه تیارات بی سرنشین به خواب رفتند و پدران زیر تابوت پسرانشان پیر شدند. اما در کنار همه این روایت های تلخ، تصویر امروزی این سرزمین چنین است. امروز در همین خاک کودکان دوباره به مکتب می روند، دهقانان بر کشتزارهایشان کار می کنند و مردم نفس امنیت می کشند. راهایی که روزگار مسیر مرگ بودند امروز گذرگاه زندگی شدند.